قطره تر استانبوله د سولې کاواکه مزل د سولې روانو خبرو سره سره بیا هم د جګړې ډګر ګرم دی خو د استانبول جوړېدونکي غونډې ته خورا هیلې راټوکېدلې دي او تمه دا ده چې دا ناسته به تر یو بریده پورې افغان کشالۍ ته د حل لاره هواره کړي خو برعکس په دغه غونډه کې طالبانو ګډون د استانبول ناسته په ټپه ودروي هغه څه چې د ترکیې جوړېدونکي غونډې بل پړاو ته بیایي طالبان ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو ته بشپړ وتلو پورې به د افغان سولې په اړه جوړېدونکو ناستو کې ګډون ونه کړي خو په عین حال کې امریکا د ځواکونو د وتلو لړۍ تر سپتمبر پورې وغځوله په دغه وخت کې به د سولې سرنوشت کوم لور ته لاړ شي که دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کیږي د افغانانو برخلیک به څه وي آیا جګړه به بیا شدت پیدا کوي یا دا چې کوم بله بدیل لارې هم شته دا چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغان سولې په اړه څه نظرونه لري د سیاسي خوځښت په خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو په دې خپرونه کې میلمه ده راسره په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ډاکټر یارباز حمیدی صاحب دی حمیدي صاحب ستړی مه شي کور ودان چې وخت مو راته راکړه د لومړۍ پوښتنې په توګه د سولې برخه کې پارلمان څه رول لري جناب منطق صاحب سلام تاسو ته سلام قدرمنو درنو هیوادوالو ته او ټول په بهر کې او په افغانستان کې دننه ټولو هیوادوالو ته نیکې هیلې پیرزوینې پروردګار ذات العزال دې دغه الهي میاشت د خدایي میاشت درته قبول او منظوره کړي او خدای دې د دې میاشتې په برکت په افغانستان کې یو دایمي تلپاتې سرترسري صلح راولي بلې ګورئ د ولسي جرګې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې وظایف معلوم شوي دي ټول هغه ملي مسایل تړونونه د بهرنیو هیوادونو څخه یا د هیواد سرنوشت سازه توافقنامې باید د ولسي جرګې د تایید څخه وروسته اجرایه قوې یا حکومت ته وړاندې شي دا چې په قطر کې څه تیر شول یا په وروسته به په استانبول کې څه تیریږي خو چې د قطر او د استانبول ټوله خلاصه به راځي ولسي جرګې تالار ته د ولس استازو ته ولسي جرګه په غیر مستقیم ډول د افغانستان د 34 ولایتونو د ملیتونو د قومونو د اقلیتونو د مذهبونو د سمتونو د ژبو نمایندګي کوي اوس به دا په ولسي جرګه کې بحث نیول کیږي ټول هغه موارد چې د ولس او د هیواد او د اقتصاد او د معارف او د تحصیلات عالی په ګټه د هغو باندې به بحث کیږي د تایید څخه وروسته به حکومت ته ورکول کیږي تر څو حکومت هغه یا د طالبانو څخه یا د نورو هیوادونو سره چې کوم توافقات کیږي دا باید ولسي جرګه یو ځل تایید کړي بیا یې حکومت ته ورکړي د سولې د طرحې مسوده به هم حتما لوستي وي تاسو ته به رسېدلې وي څنګه یې ارزوئ په داسې اساسو شرایطو کې ښه دا څو طرحې وي بدبختانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت یا ولسي جرګه په مجموع کې یا احزاب په دې ونه توانېدل چې یو واحده طرحه نړیوالو ته او طالبانو ته وړاندې کړي په طرحه کې مختلفې ګزینو باندې بحث شوی و چې په هغه کې به صدر اعظم یې 5 به یې هغه رئیس جمهور به یې واک به ویشل کیږي هغه کې به د فقه عالی شورا یې د علماو سرتسري شورا به یې دا ښه موارد دي بلې کاملا موږ ورسره موافق یو په دې کې هیڅ یو خبره چې په هغه کې دې طرحه کې واضح شوي نه دي چې ته به ما ته 15 میاشتې 8 میاشتې 18 میاشتې 22 میاشتې آیا آخر به انتخابات ته ځو که نه به ځو زموږ د ولس او د افغانستان راتلونکی چې ټاکي هغه به انتخابات یا ټاکنې ټاکي یعنی ډېر کله دلایل دا یي غواړم منطق صاحب چې بعضې ورونه دا وایي چې سعودي کې انتخابات نه کیږي مثلا ملک پرمختللی حالت موږ د سعودي سره ځان نشو سیال کولی سعودي کې چې ماشوم کله په شفخانه کې یا په کور کې تولد شي 3 ورځې نه وي پوره شوي چې د هغه اکاونټ به خلاص شوی وي هغه ته معاش هغه ته شیدې هغه ته د مکتب راتلونکي 15 کلونه د ټول عمر بیمه دا ورته شوي حکومت چې کوم خدمات ورکوي خپل ولس ته ولس هیڅ حق نه لري هر څه نه تکافو دي زموږ ولس اوس ضرورت لري چې خپل هیواد لپاره زعیم خپل هیواد د ولایت لپاره استازی وکیل سناتور والی ښاروال دا ټول د رایې له وټاکل شي نو زموږ راتلونکی چې ټاکي هغه به انتخابات خو طالبان ادعا کوي چې موږ په هغو ټاکنو کې یا هغه انتخاباتو ته موږ نه ځو چې هغه تر 1 میلیون کمې رایې باندې ولسمشر ټاکي دوی داسې ادعا کوي دوی ټاکنو پروسه داسې ناانډوله ګڼي ښه ګورئ 3 دورې یا 4 دورې انتخابات وشوه په افغانستان کې بدبختانه ناامني ستونزې فساد زورواکي قومندان سالاري
ملک سالاري یا مشر سالاري هغه ټولې عوامل او پدیدې وي چې د ټاکنو پر لړۍ په مختلفو مقطعو کې له ستونزو سره مخامخ کړه. دا سمه ده چې په تیره د ټاکنو کې ولس کم راووت، رایې کمې وکارول شوې، حداقل هغه یو معمول یو عادت وشو د ټاکنو. موږ دا نه وایو چې تیرې ټاکنې پاکې وي، سوتره وي، شفافې وي، ډېرې ستونزې، تقلب، مشکلات پکې وه، خو حداقل ټاکنې خو وشوې. نو موږ هیله دا ده د ټولو نه د راتلونکي نظامونو نه چې هر نظام راځي، که ته ورته امارت نوم دی، که ته ورته د خلافت نوم دی، که ته ورته د جمهوریت نوم دی، که ته ورته د سلطنت یا مختلف نومونه دی، خو دلته د ولس هغه تر ټولو مهمه خبره لکه په نورو کې چې د ولس تقاضا تر ډیره پورې دلته ولس هم همدغه اندېښنه لري، وایي که چیرته د سولې پروسه بریالۍ یا ناکامه شي، دلته کوم نړیوال تضمین شتون لري چې ټاکنو ته بیا پروسه برابر شي؟ ښه ګوري، موږ اوس د نړۍ د ځمکې د کورې یو جز یو، که نه موږ د ځمکې یو جز یو. که تاسو وګورئ دا د موبایل په بټنو کې یو بټن یو تکمه یا یو نمبر هیڅکله نشي کولی چې خپل استقلال اعلان کړي چې زه د موبایل سره نه یم. یا په همدې حساب تاسو د کالکولیټر تڼۍ وګورئ، که یوه تکمه نه وي هغه تڼۍ ټول کالکولیټر له ستونزو سره مخامخ کېږي. موږ اوس د دنیا جز یو، موږ اوس د آسیا په زړه کې موقعیت لرو. زموږ ناامني، زموږ د هیواد ستونزې په نورو هیوادونو باندې طبیعي ده تاثیر کوي. لکه په 2001 کال کې چې وکړه پینټاګون او د نړیواله سوداګر مرکز سره تیاری وجنګېدې، دا هم د 1901 کال کې که امریکې چیرته ده هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت راغی، نړیوالو افغانستان ته شاکړې نه وای، نو دغه ستونزه به نه رامنځته کېده. که اوس په 2021 کال کې بیا نړیوال موږ دپاره یا د تضمین خبرې وکړي یا د نړیوالو میثاقونو خبرې وکړي، بیا به که موږ له ستونزو سره مخ کېږو، که موږ د تورو تیارو ګودال تلویږو، که موږ خپله لاره ورکوو، ګمراه کېږو، نو طبیعي خبره ده چې د دنیا بالخصوص د سیمې هیوادونو پر اقتصاد، د هغوی پر امنیت، د هغوی پر وضعیت باندې زموږ مثبت او منفي تاثیرات شته. د ترکیې ناستې ته ډېر کم وخت پاتې ده، د سولې طرح هم په کوردنه تر اوسه پورې وروسته شوې نه ده، د پلاو درک هم نشته. په دغسې اساس شیبو کې په دومره لنډه موده کې به آیا دغه ناسته ترسره شي؟ ښه، د ترکیې ناستې ته تقریبا 6 ورځې پاتې دي. د سیمې هیوادونو بالخصوص خپل هغه کوربه هیواد چمتوالی ښودلی ده. بیګا د طالبانو ویان په ټویټر بیا لیکلي وه چې موږ آماده نه یو. هغوی 2 مهم شرطونه، یو شرط دا و چې زموږ د ټولو مشرانو نمونه به د تور لیست څخه ایستل کېږي چې هغه بدبختانه د افغانستان د حکومت په لاس کې نه دي، د نړیوالو امنیت شورا په لاس کې دي چې هغه هغوی به د دې لیست نه نمونه وباسي. بله د بندیانو یا د زندانیانو غوښتنه کړې وه چې دا هم داسې په 2 ورځو کې 3 ورځو کې ناممکنه وي، د هغوی فلټر، د هغوی تصفیه، د هغوی هویت پیدا کول، د هغوی جرمي سابقه پیدا کول، د هغوی حق العبدي و حق 15,000 طالب بندیان چې خوشي کړي هغه هم تر ډیره پورې ولس نیوکه کوي چې بدون د کوم قید و شرط نه او دې ترڅنګ بیرته د سنګرون د جګړې ډګر ته ستانه شول، یعنې همداسې اندېښنه بیا هم شتون لري. کاملا زموږ هیله دا ده چې بالکل کله چې صلح خبرې مخ ته ځي نو دا طبیعي خبره ده. افغانستان حکومت به بندیان ورخوشي کوي، دوی به تفاهم کوي، دوی به اوربند کوي، دوی به لوی لارو کې چاودنې نه کوي، دوی په لوی ښارونو کې چاودنې نه کوي. دا چې زه هر څه درکوم ته هیڅ نه راکوي، دا خو بیا معامله نه شوه، دا خو بیا ډیل نه شو، دا خو بي ټو بي بزنس نه شو. تر ډیره پورې ولس هیله دا لري چې باید اوربند وشي، ځکه چې د سولې خبرې پرته له اوربند نه امکان نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کوم ناحل شوي مسایل پاتې چې اوربند ته لاره نه برابروي؟ طالبانو کلکه غوښتنه همدا ده چې هغوی وایي چې په ټوله معنا به د افغانستان واګې او قدرت او نظام ماته تسلیمیږي، ټول زندانیان به مې خلاصیږي. دا به ډیره ناممکنه خبرې. ما د ولسي جرګې د لارې په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، حتی په خواله رسنیو کې برها دا غږ کړی ده په ټولو چې څوک یې تعقیبوي چې طالبان دغه طلایي چانس، دا موقع، دا زمان له لاسه نه ورکوي. دلته ټوله دنیا متوجه شوې ده د افغانستان د صلح دپاره، د ثبات دپاره. نړیوالو فشارونه هم د افغانستان په حکومت باندې زیات دي، هم په طالبانو باندې زیات دي، هم په ښکیلو لورو باندې، هم د دې جنګ په ښکیلو هیوادونو که هغه پاکستان ده او چین ده او هند ده، دلته د دوی یو نوع منافع په خطر کې دي که دلته هغوی
نو دوی د دغه چانس له لاسه نه ورکوي. که دوی وایي چې د توافقنامې یا د قطر د توافقنامې په اساس چې باید په مې په 6 وتلي وای، ونه وتل 11 سپټمبر ته موضوع پاتې شوه، 15 میاشتې وځنډېده. په تاسو وګورئ د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې کله توافقنامې کېږي ټکي په ټکي د دې عملي کول دا ډېره ناممکنه وي. که تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ، د صلح د حدیبیې صلح کې هم بعضې نواقصات رامنځته شوه. په هغه وخت کې بعضې صحابه کرام به چې د کفارو نه مسلمانانو ته تلل، مسلمانانو به بیرته ورکول کفارو ته، که د کفارو نه به تلل مسلمانانو ته دوی به بیرته ورکول، که د کفارو نه به راتلل بیا به هغه مسلمانانو نه به تلل بیا به کفارو بیرته نه ورکوله. هغه حدیبیې صلح هم یعنې خط په خط ټکي په ټکي عملي نه شوه. بعضې نواقصات ستونزې د نړیوال د نړۍ حالات او اقتصاد او وضعیت د حالت رامنځته کوي. مثلا سیاسي تغییر راغی د امریکې په چارو کې، د امریکې په اداره کې سیاسي تغییر راغی. ټرمپ ډونالډ جو بایډن ته اداره وسپارل شوه. جو بایډن یو څه تغییرات پکې راوسته، 15 میاشتې مخکې نه 6 میاشتې وروسته په 11 سپټمبر به راوځي، خو وځي. یعنې د دوی هدف دا ده چې بهرني نظامي ځواکونه به د افغانستان نه وځي. دا چې د دوی د ایستلو دپاره دوی څومره نور لوژستیکي او اداري پرسونل راغواړي، یا پیلوټ او طیاره راغواړي، یا 2000 هغه نور راغواړي، دا د دوی خپل کار ده، خو دوی به وځي، له افغانستان نه به وځي. طالبان دی د امریکې سره د توافقنامې د نقص د بعضې نقاطو په اساس له افغانانو سره خبرې نه قطع کوي. موږ سره د لطفا د افغانستان یا په استانبول یا په انقره کې د میز تر څنډو کینی، تر څو د افغانستان د ولس او د ملت او غږ ورته ورسول شي، هغه ریل ایمیج یا د افغانستان حقیقي تصویر دوی ته وښودل شي، او چې تر څو وکولی شو چې په راتلونکي نظام کې دوی شریک شي. په دغه سیاست شرایطو کې له افغانستان چې تر دې دمه پورې جګړه هم روانه ده، د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان په خیر ده؟ اول کې د امریکایي ځواکونو راتلل د افغانستان په خیر نه وه. په 2001 کال کې یا په د بون کې د اشتباه وشوه. په بون کې مختلفو موارد باندې بحث وشو. که تاسو چیرته بون ته وګورئ، 43 موارد به چې بون کې بحث پې وشو، چې یو به موقته اداره راځي، شورا به راځي، عالی شورا به جوړیږي دلته. په هغه وخت کې دلته به یو نظامی شورا جوړیږي، 8 میاشتو حکومت به جوړیږي. په 8 میاشتو موافقه ونه شوه، 18 میاشتې 24 میاشتې په دې توافقنامه شوه. یعنې د دوی راتلل هم دلته اشتباه و. خو په هر صورت 12 لسیزې پوره شوې، 10 کاله مکمل پوره شوه. په دې 10 کالونو کې د افغانستان حکومت، د افغانستان چارواکو، نظامی چارواکو، بالخصوص زموږ د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت یا شورای امنیت د دوی سره په دې خبرو ونه کړي چې دلته ګوره 10 کاله دې پوره شوه، تر اوسه پورې د ماته هوایي ځواک دپاره یو څو بمبیرک غونته تیاري ورکړي دي، چې بارها ما په انتقاد هم کړی ده، ولسمشر هم په انتقاد کړی ده چې دا تیاري د ډېرې زیاتې اسلحې، ټانګونه، هغه چې د روس د ځواکونو نه په افغانستان کې پاتې وي، هغه د امریکایي ځواکونو لخوا والوځول شوي. چې ښه بېلګه یې تاسو ته په 2002 کال کې په سپینه شګه کې غټ مرکز والوځول شو، په ګردیز کې غټ مرکز والوځول شو، په قندوز کې د زیات ټانګونه و هغوی تخریب شوه، هغه نور غټې اسلحې وي هغه تخریب شوې، په سپین بولده کې ډېرې زیاته اسلحې تخریب شوې. وکیل صاحب دلته د دوی راتګ چې دوی ویل چې ترهګرو ځپو، مواد مخدرو دا ویلي، نو دلته پوښتنه دا ده چې د افغانستان سره د امریکا دا 10 کلنه ملګرتیا یې نه په څه معنه؟ راځم دې ته. د دوی دلته هغه زموږ اسلحې ټولې له منځه وړې، تر اوسه پورې موږ ته اسلحې نه دي راکړې او نه یې ورکړي دي، او نه زموږ اردو تجهیز شوې ده. دا یو خبره. او اوس په دې اخر کې موږ که ووایو چې موږ د تجهیز کې با مسؤلیته د وځي، دا ډېرې د منطق نه لرې خبرې دي. په دې 21 کال کې موږ ورته وایو چې ته با مسؤلیته وځه. په دې 10 کالونو کې مو چا ورته ویل چې با مسؤلیته رفتار وکړه، با مسؤلیته سرمایه گذاري وکړه، با مسؤلیته خریداري موږ ته د اسلحو وکړه؟ ځکه افغانستان ولس دا 10 کاله ستا دپاره قرباني ورکړه، ته خطر کې وې، ستا پینټاګون سپینه ماڼۍ په خطر کې وه. ما خواستم په طالبان په ما راغلي وه، دلته یو نظام جوړ کړی و، نسبي امنیت یې ما ته راوړی و، صحیح د فقر و، غربت و، پانتونونه تړلي و، مکاتب تړلي و، سرکونه نه و، خو په هر صورت دلته یو نظام، طبیعي نظام، یو نظام موجود و چې 95% خاورې تر واک لاندې و، یو نسبي امنیت موجود و. ښه چې هغه نظام دې ونړوه، د دې په خاطر چې تا وویل چې موږ په افغانستان کې مخدره توکي له منځه وړو او تورستان له منځه وړو، نه د مخدره توکي له منځه وړه. ګورئ تر دې تاسو ګورئ په 1996 کال کې مخدره توکي په افغانستان کې 0 ته تقرب کړی و. یعنی په ټوله دنیا دپاره دا یو تاسو اګراف وګورئ،
یو سایټ ته که تاسو سرچ کړئ هغه نوم یې رانه هیر شو تاسو وګورئ په همغه 1996 کې 1998 کې 1999 کې افغانستان کې مخدره توکو تولید صفر شو دا په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم صفر شوی نه ده ډیرو پرمختللو حتی په کاناډا کې نه ده صفر شوی مګر په افغانستان کې صفر شو د امریکې د راتګ نه وروسته نن د نړۍ تر ټولو زیات مخدره توکي په افغانستان کې تولیدېږي کوکنار او فقر او غربت او غصب او چور او چپاول دا هر څه زیات شو دا یوه خبره ناامني خپل اوج ته ورسېده بله خبره دوی وایي چې موږ اسامه له منځه وړو اسامه خو په افغانستان کې له منځه یو نه وړو نو ستا چې په افغانستان کې دا 1 تریلیون چې ته وایي چې ما سرمایه ګزاري وکړه تقریبا شاوخوا 2300 صرف خالص امریکایي ځواکونه نه د ناټو ځواکونه صرف امریکایي ځواکونه په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړ د امریکې سیاسون او بالخصوص هغه کسان چې د دې جنګ واګې په لاس کې اوس به د خپل ولس څه وایي چې تاسو 20 کال هم تیر کړه 1 تریلیون مو مصرف پکې وکړو 2300 کسان مو پکې تلفات ورکړه 20,000 امریکایي ځواکونه زخمی دي چې نن معیوبیتونه یې دي د دوی کې اخر د دې قابل لمس یعنی لاسته راوړنه هیڅ شی وه چې هیڅ شی نه وه یو اسامه و هغه هم په پاکستان ابتباط په 2014 کال کې هلته له منځه یوړل شو نو د دوی راتګ په شروع کې اشتباه وه په هر صورت امریکایان راغله د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې خپلمنځي جنګونه له پخوا هم زیات وه بیا هم رامنځته شوه اوس د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د حکومت لپاره د طالبانو لپاره او په جنګ کې ښکیلو غواړو تنها طالبان نه دي چې دلته جنګ کوي دلته نورې غیر مسؤله وسلواله ډلې دي چې د افغانستان نظام ننګوي که هغه په دایکندي کې دي که هغه په بامیانو کې دي که هغه په کاپیسا کې دي که هغه په مزار یا په نورو ولایتونو کې دي دې ټولو باندې د ولس استازو غږ هم دا ده چې دا طلایي چانس له لاسه مه ورکوي دا به په تاریخ کې ولیکل سي چې 2021 کال د افغانستان د ولس د سیاسیونو د مخالفینو طالبانو د نورو دپاره د ټولو دپاره یوازنۍ مجرا وه یوازنۍ مجرا یا کانال یا دریناژ چې د دې لارې نه وتلي وای صلح ته ثبات ته اقتصاد ته امنیت ته اما که استفاده ترې سمه وشي فرض کوئ د ترکیې یا ناسته بې پایلې شوله دوی ګډون ونه کوو په دغه صورت کې په ټوله کې د سولې خبرې کومه نتیجه ورنه کړه د ملامتۍ ګوته په چاته نیول کېږي په داسې حال کې چې جګړه به شدت پیدا کوي بله کاملا که چیرته طالبان په استانبول یا ترکیه انقره کې ناسته ونه کړي نه ګډون په صورت کې ناسته ونه کړي دا زه یقیني درته وایم چې د افغانستان د 40 کلنه کشاله به د یو ډېرې سختې غمیزې سره یو داسې ستونزې سره مخامخ کیږي چې د دې مسؤلیت په تاریخ د هغه چا پر غاړه وراچوي چې د دې ستونزو اصلي عاملین دي که هغه طالب ده که د افغانستان سیاسیون دي که مدني ټولنې دي که احزاب دي که حکومت ده او که نورې وسلواله ډلې دي په مجموع کې وسلواله ډلې دي که دا یوازې که طالبان صرف دا بهانه نیسي چې زما بندیان دې خلاص شي زما نومونه د دې تیرو لیست نه وایستل شي او تر څو چې امریکایان په افغانستان کې زه ناستو ته نه کښېنم دا د امریکا د ناستو دپاره بل سبب لټوي دا د خپلو شخصي منافعو دپاره بل عوامل لټوي دا د نورو هیوادونو په دستور دا خبرې کوي زه په طالبانو بیا ما برها د غږ پې کړی په خواله رسنیو کې چې مه کوئ د خدای په خاطر د افغانستان د ولس په خاطر د دې نظام په خاطر د دې کونډې او د یتیم په خاطر ته پوهېږي تېره ورځ ما د جنګ د افغانستان کې د مرګ په لاملونو ریسرچ لرم او تحقیقي څېړنه لرم په 2014 کال کې د جنگ له امله په افغانستان کې چې څومره مړینې رامنځته شوې 10 سبب جنګ و په 2014 کال کې د مړینو علت 10 سبب و اول سوء تغذیه و بیا د زړه امراض و بیا شکر و بیا نور او امراض و طبي سره په 2019 کال کې لومړی سبب د مړینو په افغانستان کې هغه د زړه امراض دي دوهمې اول سوء تغذیه ده دوهمې د زړه امراض دي درېمې د جنگ د جګړې ده او سوال دلته پیدا کېږي ډېرو خلکو ته چې جګړه خو دومره تلفات موږ نه لرو د جګړې له اثارو نه د جګړې له اسبابو نه موږ تلفات لرو تاسو وګورئ د قندهار په سړک باندې څومره ټکر کېږي څومره موټر چپه کېږي څومره ټیلر
د غټو سوارلۍ موټر سره ټکر کیږي. غټ لامل یې جنګ ده. ولې چې هلته پل الوتی ده چې کله موټر خپل سمت ته تغییر ورکړي ټکر کیږي. د ټکر په نتیجه کې مړینې رامنځته کیږي. یعنې په ټوله کې د دې سبب څه شو؟ جنګ شو. یعنې څومره سوی تغیچي څه منځته ورغله، څومره غرونه چې تلف شول، څومره زراعتي مځمکې چې تلف شوې، څومره چې خلک له زراعتي ځمکو نه راوکوچېدل مرکزونو ته، څومره سوی تغذي چې راغله. د دې علت څه شی شو؟ جنګ شو. جنګ له امله زموږ ماشومان سوی تغذي ته لاړل. وکیل صاحب، د یو با امنه افغانستان څخه د سیمې هیوادونه ولې ډار لري؟ آیا په روانه جګړه کې د دوی ګټې نغښتې دي چې دوی نه غواړي تر ډیره پورې د افغانستان په قضیه کې رښتینی رول ولوبوي؟ په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون ډیری هیوادونو تر ډیره پورې ترهګرو یا په ټوله کې د افغانستان په قضیه کې پاکستان ته ګوته نیسي په مشخص ډول سره، او تر ډیره پورې ترې غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې پروسې یا د افغانستان په قضیه کې رښتینی رول یعنې په صادقانه ډول سره دا ځل ګام واخلي. نو د یو شمېر هیوادونو ډار د باامن افغانستان نه څه کیدلی شي؟ جناب سفیر ورور، د باامن افغانستان نه، د باثبات افغانستان نه، په خپلو پښو ولاړ افغانستان نه هیڅوک ډار نه لري. نه پاکستان لري، نه چین لري، نه هند لري، جګړه د مستقل افغانستان نه لري، د خپلواک افغانستان نه ډار لري. پاکستان د باامن افغانستان نه ډار نه لري، د خپلواک افغانستان نه ډار لري. پاکستان چې په 2001 کال کې کله یې په کراچۍ بندر د امریکای متحده ایالات ته اډې ورکولې، لومړی پیشنهاد یې دا و چې د افغانستان حکومت به په راتلونکي کلونو کې یا په راتلونکي چې څومره تاسو په معاف کوي، دوی به د ډیورن مسله نه رایادوي. یوه خبر، دوی به د کونړ په سیند باندې بند نه جوړوي. بله خبر، دوی به د افغانستان نظامی ځواکونه بالخصوص وسلوال ځواکونه وزارت دفاع له 1,000 پورته نه ځي. دا زما تا په اختیار کې نه دي، د رسنیو په اختیار کې نه دي. دا زه درته متیقنه وایم چې تاسو هغه توافقنامې ته لاړ شئ چې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ شوې ده، هغه کې دا پیشنهادونه شوي دي. افغانستان، ایران د افغانستان د خپلواکۍ څخه د ډار لري. هغه وایي چې دلته امن یې، زه به په امن کې یم، خو که په خپلو پښو ودرېده زما سره مستقل افغانستان و، بیا زما سره هغه د پولې اصول مراعات کوي چې نن نه مراعات کیږي. د پولې اصول یو دا و چې موږ هلته بند جوړ کړو، دا زموږ حق و. د پولې بل اصول دا دي، تاسو وګورئ د اوبو قوانین مطالعه کړئ، نړیواله قوانین. موږ دوه فریضې لرو، یو اپ سټریم یو ډاون سټریم اوبه دي. اپ سټریم هغه ملکونه دي چې د هغوی نه اوبه روانېږي نورو ملکونو ته. یو ډاون سټریم هغه ملکونه دي چې د نورو ملکونو نه اوبه اخلي. زه اپ سټریم کنټري یم، زما نه ایران ته اوبه ځي، زما نه پاکستان ته اوبه ځي، زما نه تاجکستان او ازبکستان ته اوبه ځي. زه چې تا ته اوبه در کوم، زه په تا اوبه نه قطع کوم، خو په مقابل کې یې ما ته اوس هغه د نړیوالو اصولو مطابق چې بي ټو بي ورته وایي، بزنس ټو بزنس، زه د نړۍ سره کار نه لرم، زما له پاکستان سره کار ده. زه تا ته اوبه در کوم، په مقابل کې به ته ما ته برخ راکوې. مګر هغه وایي چې زه ورته وایم چې نن زه تا ته اوبه در کوم یا چې مه یې راکوه. پوهېږي چې دومره قدرت ته نه لري. په 2010 کال کې همدې دپاره تصمیم ونیول شو چې د کونړ په سیند به بند جوړېږي. مګر هغه انجینران چا اختطاف کړل؟ ولې ترور شوه؟ ولې په شهادت ورسېده؟ حاجي محمدي ولې په تیارۍ سقوط وکړو؟ دا ټولې هغه پټې پوښتنې دي چې تاریخ به بیا وروسته ځواب ورکړي. د اوس لپاره د افغانستان په روانو حالاتو کې به پاکستان خپل سیاست ته بدلون ورکړي یا به ورکړي؟ زه فکر نه کوم. زه فکر ځکه نه کوم چې پاکستان ته تاسو د تاریخ نه مطالعه وکړئ. تاریخ نه په کله چې په افغانستان کې د نجیب حکومت سقوط وکړ، بیا ضیاء الحق نه چا پوښتنه وکړه چې اوس خو په افغانستان کې تقریبا مجاهدین کامیاب شو، نو اوس ولې دومره مصرف او اسلحې او تجهیزات ورکوي؟ ویلې دا زما وجدان نه مني او دا زما ایمان نه مني چې زما په ګاونډ کې یو فقیر او غریب هیواد هغه په خپلو پښو ولاړ او مستقل هیواد او ما سره د ډیورن مسلې بیانات وکړي. دا زما وایي چې ایمان نه مني. زه به تر هغې نه کینم تر څو د افغانستان اردو تجهیزات او تاسیسات مکمل له منځه لاړ نشي. همغه و چې له منځه لاړ. تاسو په د خواله رسنیو کې د جنرال پرویز مشرف خبرې واورئ چې په یو میز کې کورنۍ هم ناسته ده، د فکر کوم مور به یې، میرمن به یې، نور څوک به یې، یو چا سره بحث کوي د افغانستان
کومکونه ته هغه کلاسیفیکیشن کوي چې اول قدم کوم مجاهدینو باندې سرمایه گذاري وکړه، په دوم قدم کوم په طالبانو وکړه، په دریم قدم کوم په دې وکړه، په څلورم قدم کوم. اوس هم موږ په سرمایه گذاري کې اخته یو چې د افغانستان په احزابو باندې، د افغانستان په ډیرو سیاسي څیرو باندې سرمایه گذاري کوو تر څو د فضا داسې مخشوشه وساتو چې په افغانستان کې امن رانشي. دا یو خبره ده. بله خبره ګوري د دنیاوال هم زموږ سره ډیر حقیقي ملګرتیا نه کوي. د امریکا دپاره افغانستان ولس ډیره زیاته قرباني ورکړه، مګم کله چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکې ته پوځونه وتل، ټولې هغه تاسیسات، هغه پوستې، هغه تجهیزات، هغه مهمات، بارود او اسلحې چې د ډیورن کرښې ته نږدې پرتې وي، هغه ټولې پاکستان پوځ ته ویر کړې، هغه ټولې پاکستاني پوځونو ته ویر کړې. یو هغه پوستې ورکړې، تجهیزات یې ورکړه، بله یې پاکستان پوځ ته ویل چې تاسو رامخته شئ، د کوم تجهیزاتو تاسیساتو ماڼۍ چې موږ جوړې کړي ده تاسو ته موږ په اختیار کې ورکړو. زموږ خاوره یې ورکړه. یعنی نه یوازې دا چې موږ د امریکې سره واقعیت دوستي نه ده کړې، بلکې دوی په واقعیت کې زموږ سره له ابتدا نه دښمني کړې ده او تر نن یې دښمني کوي او نن بیا هم دښمني کړې ده. امریکا افغانستان ته د راتګ پر مهال څو ژمنې کړې ولې؟ دا چې ژمنې پوره کړي یا نه، خو د ترهګرو یوه ډیره مهمه مسله چې اوس هم افغانستان سره لاس او ګریوان ده، د دغه مسلې په خاطر چې دوی تر ډیره پورې پاکستان ته ګوته نیسي. څه پیښېدل چې د افغانستان کې دغه 20 کلنې جګړې پر ځای باندې په پاکستان فشار راوړی تر څو هلته هغه پټنځایونه یا په ټوله کې په دوی باندې فشار راوستی وی چې نور دغه څه نه لاس واخلي د افغانستان په قضیه کې. ولې دا فشار دوی هلته نه راوړي پاکستان باندې تر څو هغه ډلو باندې هغوی فشار راوړي د پاکستان په قضیه کې دوی رښتینی رول ولوبوي، یا دا چې دوی د خپلو اړیکو په خاطر باندې دا کار نه کوي، یا د پاکستان سره دوی ډیر پخوانۍ اړیکې لري، نه غواړي چې هغه اړیکې سره خرابه کړي. څه دي دلته منځ کې؟ دلته ډېرې پوښتنې دي چې باید په څنګ د ستا پوښتنې په څنګ کې دا پوښتنه هم مطرح شوی. څه پیښېدل چې دوی ته په بون کې حق نه ځای ورکړی و، چوکۍ دوی ته ورکړی و؟ څه پیښېدل چې دوی پاکستان ته نه طالبانو ته راځم اول طالبان ته طالب پاغي څه پیښېدل چې په بون کې دوی ته اجازه د اشتراک ورکړو، امریکې ورنه کړه. صحیح شو. د افغانستان سیاسونو بعضې خلکو پخواني ډلو یا هغه چې په افغانستان کې تر ډیره بریده په جنګونو، چورو چپاولو، خپلمنځي جنګونو کې ښکیلو، ډیر سهم یې همغو ته ورکړه. یو داسې اداره په افغانستان حاکمه کړه، یو داسې اداره چې څه پیښېدل چې په 2002 کال کې یې عمومي عفو اعلان کړی وای، که طالب و، که احمد و، که محمود و، چې هر څوک که په حکومت کې و، که په امارت کې و، امریکا او د افغانستان حکومت، چې دا ټول عفو ده. څه پیښېدل؟ ته چې یعنې ناورین به دې حالت ته نه رسېده. زه راځم ګورې لنډې څو تاریخي پیښې درته وایم. په 2003 کال کې د هلمند ټول علما هغه د تحریک طالبان سره کېناستل. شیر محمد اخندزاده ته خط راولېږه چې موږ په خپلو کورونو کې پرېږده، موږ په خپلو مدرسو کې پرېږده، موږ اسلحې یکې دي، موږ اسلحې نه لرو، موږ پرېږده چې د خپلو اولادونو سره باقي ژوند وکړو، خپل امامت وکړو، مدرسه وکړو، کتاب ولولو، نور کار نه لرو. بس یوه اشتباه وشوه، د امریکې سره مو ډغرې وولې. په هماغه وخت کې شیر محمد اخندزاده صاحب د خبره د امریکایانو د برطانویانو سره شریکه کړه. برطانویانو ورته ویل چې کور په کور یې بمباري کوي، کور په کور یې پرېږدوي، تر څو چې د طالب ماشوم هم ژوندی وي ویلې پرې نږدی. طالب مجبوره شو غره ته وخت، طالب مجبوره شو درې ته ولاړ، طالب مجبوره شو دشتې ته ووت، طالب مجبوره شو کوټې ته لاړ، طالب مجبوره شو پیښور ته لاړ، طالب مجبوره شو میرامشاه ته لاړ. اوس چې کله ته خپله ګورې چې طالب دلته په افغانستان کې ناامن شو، ستونزې د ښځې په مخ کې، د ماشوم په مخ کې ووهل شو، مخ پې تور شو، خلطه ور واغوستل شوه. هغه ویل چې افسې جنګ را سره کوي، وژنې مې، خو راځه وتښتېد. چې کله پاکستان ته لاړ، دا خو طبیعي خبره ده، پاکستان له دې موقع نه ډېره عظیمه ګټه واخیسته. یو مجهزه نیرو، یو ښه قوي سایکل د جنګ دته په لاس ورغی. طالبانو پاکستان نور هم سرمایه گذاري پې وکړه، بهترین امکانات یې ورکړه، کورونه یې ورکړه، موټرونه یې ورکړه، جوازونه یې ورکړه، تذکرې یې ورکړې، بهترین امکانات یې ورکړه. ځکه یې ورکړه چې ما ته دلته پې بمباري وکړه، ځکه یې ورکړه چې ما ته دلته ورسره بې عدالتي وکړه، ځکه یې ورکړه چې ما ته د ښځې ته د ناموس ته سپي مو کورونو ته ورننه باسل، د شپې مو بمباري پې وکړې، چپې مو پې واچولې. طالب مجبوره شو لاړ. چې کله لاړ بد حالت کې و، پاکستان ته ویل چې کومک را سره وکړه، پاکستان بهترین تجهیزات ورکړه. نن همغه حالت زما تا سره مخ کړی ده. اوس خو فرصت اوس راځم د پوښتنې دومې برخې ته دې راځم. وکیل صاحب ډېر وخت ډېر لنډ
اوس ګورئ چې پاکستان هلته هغه وکړه. اوس پاکستان په دې طالب باندې سرمایه ګذاري کړې ده په ډېر کوچني قیمت یا په ډېره وړه معامله نه در سره معاملې ته نه آماده کېږي. مهمه خبره دا ده چې اوس به معامله غټه ورسره کوي، یا به ډیورن ورسره مني، یا به کونړ ورسره مني، یا به د چترالوبه ورسره مني، یا به رسمي کرښې ورسره مني، یا به د پوځ تعداد ورسره مني. اوس په وړو خبرو د پاکستان سره نه معامله نه کوي. اوس زموږ غوښتنه له سیاسونو دا ده چې د پاکستان سره ښه ډیل وکړي، د افغانستان په ګټه. په دغه شرایطو کې کوم سیاسي دریځ ته اړتیا ده؟ په دغه اوسنۍ شرایطو کې د څه نه باید کار واخلي چې وخت ډیر کم ده؟ په دغه شرایط کې د افغانستان سیاسون، حکومت، چارواکي، احزاب، پارلمان په مجموع کې ټول مدني ټولنې ولس باید یو د پاکستان د سیاست بهرني سیاست په مقابل کې واحد واقعي قاطع دریځ ولري چې د پاکستان سره خپلې کرښې معلومې کړي. که داسې نه کېږي چې پاکستان ته وایي چې د انتخاب ته وکړه، انتخاب باید افغانستان ولس وکړي چې دا ډیورن کرښه ده او دا د کونړ سیند ده او دا مې د پوځ تعداد ده، له دې پوځ نه زیاتوو، ډیورن نه درنه غواړو، یا کونړ کې سیند باندې به غټې هغه نه جوړو، خو نورې به ګوتې نه وایي. په هره معامله چې کېږي که د پاکستان سره واقعي و قاطع و حقیقي و یو واضح معلومه پټه نه د پردو تر شا نه د ولس سره شریکه معامله ونه شي، تر هغې به پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. وکیل صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو کور مو ودان. قدرمن لیدونکو دا د اونۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا مو په سر رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.